ملګرو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. الله تعالی دې وکړي چې تاسې هم زموږ په شان روغ رمټ او په صحت منظم یاست. زه دا نن یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې ویډیو سره حاضر یم. په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو یو شی یعنی شربت سو دغه رقم یو موبایل همدارنګه یو چارجر همدارنګه یو هر څه چې موږ په دې پوه سو چې دا شی چا جوړ کړی کوم هیواد جوړ کړی دی نو تاسو باید څنګه په دې پوه سئ. دا طریقه زه تاسو نن درښیم په همدې ویډیو کې به انشاءالله در وښیم خو د طریقې د ښودلو فری نه درښیم. فری هیڅ یو کار هم فری نه کیږي نو دې لپاره به تاسې نه به زه یو کار اخلم کار به هم په دغه ځای کې تاسو اجرا کوئ. نو کار دا دی ملګرو کار ډېر اسانه کار دی. صرف دومره وکړئ چې دا زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره دګړنګي نشان ووهئ. بس نور شی نه درنه غواړم او د ویډیو درسره لایک کړئ. راځئ ملګرو چې په ویډیو پیل وکړو. تاسو به ولاړ سئ ملګرو پلی سټور چې ولاړئ په پلی سټور کې به سرچ کړئ میډ ان فرام میډ ان یا میډ ان فرام به سرچ کړئ. صحیح دا چې مو سرچ کړئ دغه اپلیکیشن دی سم یې وګورئ بل ډاونلوډ نه کړئ. دغه رقم دلته نور عکسونه یې تاسو ته درښیم دلته سکرین شاټونه راځي دا سکرین شاټونه دې وینئ ملګرو. دلته به تاسې راسئ ورته خلاص به کړئ. صحیح ده اوپن ډاونلوډ چې کوئ بیا اوپن کړئ. کله چې اوپن کړئ ملګرو نو تاسې به یو دوا واخلئ لږ شربتونه او په ځینې ځینو موبایلونو شور دا نمبر چې دی دا نمبر به د کیمرې کې داسې راولئ واخیستئ ملګرو واخیستئ اوس یو د دوی اعلان هم راسي دا ورته ګورئ پاکستان جوړ کړی شربت میټوډین شربت دی ادم پاکستاني دی. ګوره بلکل یې رښتیا ویل. دغه رقم تاسو ته زه یو بل شی درښیم چې هغه بل هیواد جوړ کړی وي. زه ور دوايي وګورم دلته یې ملګرو بل ایرانی راوستي یا نمبر یې هم نشته دی چې څنګه به موږ ګورو یو بیا دا ملګرو دا وګورئ دا نمبر دا نمبر به تاسې واخلئ دغه ته به ورجمع کړئ. ګورئ دلته پاس نمبر غواړي کیمره کار نه کوي مشکل نشته نمبر یې ورجمع کړئ. اوس پاکستاني شربت یې ورجمع کړئ. دا دغه کریم دی ایرانی کریم دی. زه نمبر ورجمع کوم شپږ 280 شپږ سوه زر 950 دا اوس ګورو چې دا د کوم هیواد دی. ښه ده چې اعلان راځي دا به لرې کړي. ګورئ ملګري ایران راغلی پروډکټ کنټري اف ایران دا وګورئ ملګرو دا د ایران سو نو دا بلکل ډېر صحیح شی دی. په دې سره تاسو کولی سئ هر څه مکمل چیک کړئ. دلته یو بل هم درښیم ملګرو چې دا هم د بل ملک دی نو بس نور مو وخت نه نیسمه بس دغه یو در وښیم. زه ملګرو ویډیو اوږدې چې نور څه کوي خو بس دغسې شی دی انشاءالله ډېر صحیح په ذمهواري سره کار کوي ځکه اول ما چیک کوي بیا مې تاسو ته ویډیو پرې جوړه کړله. زه چې یو شی جوړوم ویډیو درته جوړوم اول شی سم چیک کوم کار کوي که نه کوي نو په هغه نه بعد تاسو ته ویډیو جوړوم. نو ملګرو دا ډېر صحیح شی دی. په دې سره تاسو کولی سئ هر شي هیواد معلوم کړئ. که ډېر خلک په دغه نه پوهېږي سواد یې نه لري نو هغوی هم کولی سئ په دغه طریقې سره دوی خپل هغه شی معلوم کړي چې دا شی د کوم ملک دی. نو ملګرو صرف یو کوډ ضروري دی هغه کوډ او لمبر. دا لمبر لکه څنګه چې تاسو په سکرین باندې کوډ لمبر وینئ دغه لمبر ډېر ضروري دی. دا به خامخا وي دا لمبر چې نه وي نو بیا تاسو نسئ کولی. اوس ډېرې دوایي شته په دې باندې دا لمبرونه نشته او په ډېرو باندې شته. دا لمبر چې دی دا ډېر ضروري دی. دا باید خامخا دا لمبر ولري کار ونه لري او لمبر او تاسو نسئ کولی چې خپل هیواد یې معلوم کړئ. نو ملګرو دا ورځ په دې
ده چې خوښ شوي وي که چیرې تاسو خوښ شوي نو لایک حتما ورکړئ او نور ملګرو ته یې ورسوئ چې هغوی هم فایده ورنه واخلي او د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ آنلاین زده کړې چینل ته راسئ. نور په الله تعالی سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.